الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت انسان د مغفرت لپاره او د هغه د درجاتو د اوچتولو لپاره عجیبه فضایل بیان کړي دي. مسند احمد کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله انسان د الله رب العزت طرف ته متوجه شي او متوجه دي په دوران کې د الله ته په یادګیرانه کې په پټه سری دار چاره په پټه کجړه فریادو کې نو الله رب العزت دعا قبلای. بیا په کې شرط دا بیان کړي چې شرط دا دی چې سړی سودخور نه وي او متکبر نه وي. نو په مخ پز مکه باندې د ټولو نه عظیمه ګناه ما تیر جمعه ابل جمعه په دې بیان کړو چې متکبر سړی الله رب العزت نه بخي تر څو پورې چې توبه نیستی او دا توبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شمائل ترمذی کې پای کې یو صحابي ته تاسو کوي د الله رسول د تکبر څومره غټه ګناه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ودا سوال کولو نو خو زتاو کو نو جواب بدل درکم. وی د تکبر دومره غټه ګناه ده، کدا ګناه د سمندرونو ته واچولا، وی د سمندرونو به دور تراخه شي چې بده کې چې سوره میان د ټول ګمړه شي، وی د دومره عظیمه ګناه ده. صحابي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بس د الله رسول ماته جواب ملاو. وی یوې هفته پوری د هغه صحابي تب وړیر د يرنا وی الله سینمانه تکبر نشي، یا الله سینمانه ریا وشي، یا الله سینمانه چرته پچا باندې ظلم وشي. نن سبا په معاشره کې دا درې خبرې ډېرې زیاتې دي: تکبر، ریا او ظلم. دا ډېرې زیاتې دي هر ځای کې وګورئ په معاشره کې. او ریاکاری، خودنه او اسراف د حد درجې نه سیوا دي. دا نن سبا یې ودونه وګورئ، اگر زرا روانو په جمعه ته په لاره باندې نو کټي وچاته نو کټي جسمه کې لاره خلاصو نو موټر سایکل روانو مارې دیو کې لاره واچو ما شابه سي نفس خلک دي. ما یو رسم او رواجم کوي چې بیا موږ غږ نه کوو نو موږ د کپر لای بیا راچوي بل کار باندې. دوستانو عزیزانو، چې موږ تاسو په دې ودونو کې رسمونه رواجونه کوو او لګیا یو موږ غږ نه کوو، بس کوي نر شي تکړه شي خو پیسې ولګوي خو فضولیاتو کوي. یو عجز، یو فقیر، یو مسکین د لوګي تندې نمرې پر رب یقینو کا کسو کې تاسو کوي. اگر زه د شادي حال کې د غزا کې ناس خلک سي ورته چې کله روټي ترا شي کنه نو په ټیبل باندې ناس وي. خیر خدا خزري خبرې دغه کولو نه وي، خو بس مجبورای نه زه کوم چې اور نه سیوا شي. نو هر سړی ځان ته د ضرورت نسیوه دومره ډیره واچي چې اتی پاتې چې بیا غسه کې ډزبې تار ساړي او بیا بهر په غندونو کې په خچره کې ورځي. نه دا اسراف دی، حد درجه اسراف دی.
سور رزق د قدرې دلته کې کېږي، دا ولې الله رب العزت هم ګراني راوسته. د الله رب العزت په هم باندې د دومره آفت او مصیبت او دومره ګراني او دومره قلت او ما تا که د رزق قدر ونه کړه، پر رب یقین وکړه چې قات را باندې را روان دی. خلکو ته زه چغې ویم یاره جي ګراني ده، نو ګراني ده نو لږ په سړیتوب باندې رزق اچوه ځان ته کوه، سوره خورې دور اچوه، چې سوره دې واچوله ختم کړه. د غریب تپوس نشته، د فقیر تپوس نشته، د مسکین تپوس نشته. مخکې به خلکو صدقه خیرات کول، اوس کوي؟ بالکل نه کوي. په ما کېږي، هر سړی وایي په ما کېږي. دوستانو عزیزانو، سورې مدثر کې یو دوه آیاته راځي چې کله جهنمیان الله رب العزت جهنم ته ولیږي، نو ډېر اور کې په سوځېدو کې به د یو بل نه تپوس کوي چې ته د څه د لاسه راغلی، ته څه د لاسه راغلی، لکه څنګه جیلیان د یو بل نه تپوس کوي. ایوب ورته قالو لم نکو من المصلین، موږ په دنیا کې مونځ نه کولو. دلته کې زما ته هوښیاران څه وایي، وړه چې عمل دې پني مونځ ولې کوې، نو ته دا مونځ عمل لپاره کوې که دا فرضي حکم پوره کوې. ما تېره جمعه ویلي چې الله رب العزت فرضي عبادات په توبې سره نه معاف کوي، دا به خامخا کوې، د دې په بدل کې تا ته ژوند درکړی. که ته مرې او که چوې، که ته هر څه کې په هر حال کې به تا مونځ فرض کړی دی او تا ته یې ویلي، که په ناسته یې، که په ملاسته یې، که په ولاړه یې، که په ټیټه یې، که په کورسۍ کې، خپل مونځ به کوې. وخت نه لاړ شي قضا به راګرځي، خو کې به معاف ته نه دی. قالوا لم نكن من المصلين، موږ به مونځونه نه کوو. بل به ورته وایي مفسرین فرمایي بل نه تپوس کوي، زه تا خو مونځ نه کول، ته راغلی دم تا سک چل کول. دی ورته ولم نكن نطعم المسکین، موږ به مسکینانو ته روټۍ نه ورکول، موږ به مسکینانو ته روټۍ نه ورکول. نن وګورئ که نه په معاشره کې څوک د مسکین خیال ساتي، څوک د غریب فقیر د عاجز خیال ساتي. موږ ورته ځه بابا معاف کړه، ټیک ته هغوی ته روزګار جوړ کړی، خو ته په خپله معاشره کې چر چپېره خو ځان سره وګوره، سفید پوش خلک شته که نشته. ما دې نه مخکې په جمعه کې دا ویلي چې نه په دې معاشره کې پاتې کېږي، ما ته زره دلته مونځونه کوي او برب یقین کوي چې امداد له وله کوڅې له لاړ شي که نه په ژړا به شي چې یاره تر نن ورځې ما چا تپوس نه کړی، ته څه خبر. دوستانو عزیزانو، ټیک ته ګراني راله، حالات رالل، په هر چا باندې رالل، خو په دې ګرانۍ کې که تاسو اسراف کوئ، د الله رب العزت نه یېرېږئ، ګوره بیا د الله رب العزت طرفه چې کوم قحط راځي هغې ته بیا ټیک بارانونه به وو، نو هغه به په ما کې ورېدل او خو سمې جوړی به ورېدې. اوس د غنمو د کټایي وخت راغی، غنم پاخه شو، کله باران شي، کله پیسیلی شي، کله یې سملی، کله یې څه چل کوي، څه چل کوي، تیار فصل دله تباه کړي را روان څه. الله ته پته ده چې اوس درته رزق پرېږدي او نه پرېږدي، دا خو د بره نه فیصلې دي. د دې خلکو خپل عملونه ټیک نه کړل، د الله رب العزت قهر ته بیا په انتظار کوي. که تاسو د خپل په پیسه په نشه کې یئ، د دولت په نشه کې یئ، د خپل صحیح ورته منصب په نشه کې یئ، دا نشې ځان نه وباسئ. الله رب العزت طاقت وخت ته تاسو ټول صفر یئ. د دنیا کې چې سور دي او سور تاسو ته ښکاري، هر شی فنا کېدو والا دی، بس فنا کېږي. دنیا فاني ده، دې کې چې څه دي ټول فنا کېږي. دا خو زه د خلکو ته وایم چې انسان موجود دی، د هر شي ویلي او شته، انسان ختم، د هر شي ویلي ختم. الله رب العزت فرمایي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، چې فضول خرچي کول والا خلک چې د چا وروڼه دي، شیطانانو وروڼه دي. ما تا په ډمانو باندې، په ګډاګانو باندې څو راولو چې مولانا صاحب راځي ستا جي په 3000 به نکاح وتړئ، خدای د کور روان تړي د لسو کو ته صحیح ورته په 3000 باندې بیا کور روانېږي. یاره چې استاد خو ډېرې غټې پیسې یې دي، هلته کې چې ګټې ورپسې په دغه ډمانو پسې ولي، نو په هغې باندې فخر کوي، خو که د امام له ورکړې نو بس کور ته پرې روانېږي. دوستانو عزیزانو، ما تا هر مثال، هر یو اخلاق، هر دغه بېدین نه زده کوو. چېرته هندو مې لیدلی چې خپل پنډت په ګستاخي کړي، لیدلی ما دی؟ یا چېرته عیسایي مې لیدلی دی د خپل پوپ ګستاخي کړي؟ یو غیر مذهب مې لیدلی چې د خپل پیشوا ګستاخي کړي؟ دا مسلمان دی چې دومره لاندې غورځېدلی دی چې خپل امام پسې و بدرت وایي، خپل عالم دین پسې و بدرت وایي، خپل د کور مشر پسې و بدرت وایي. څه چل کوي؟ ځان بربادوي.
هغه له خو ته څه شی کولی. الله رب العزت قرآن کریم کې وایي تعز من تشاء وتذل من تشاء، چې چاله الله رب العزت وغواړي عزت ورکړي، چاله وغواړي ذلت ورکړي. عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی. یقین پکار دی. نن سبا هر یو انسان عمل کوي یقین کې وتلی، که موږ کوي په ټکا ټک کې وکړي سړی چې څنګه ټونګې وایي بس خپلې په ټکا ټک باندې موږ وکړي. که دعا وغواړي نو داسې داسې کې بس ځان ته خلاص کړي، بس لاړو الله یا الله بخي وي بخي نه بخي ختم. دوستانو عزیزانو الله له دوکې مه ورکوئ. تاسو الله له دوکې نشئ ورکولی. الله رب العزت یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، چې ستاسو په زړونو کې کوم پټ خیانت پروت دی د هغې نه الله رب العزت خبردار. په دې لاره تېرېږي، په زړه کې مکینه وي، بغض وي، حسد وي، څوم پراته وي الله رب العزت ته خبر دی. او په زړه کې د اخلاص وي، په زړه کې د جذبه وي، په زړه کې د خدمت وي، په زړه کې د ایثار او قرباني وي، انما الله خبردار. متا عبادت ترازو الله رب العزت زموږ زړونه ګوري چې د عبادت کې ما سره خالص دی کنه ریاکارۍ دپاره راځي، خلکو ته د ښودنې دپاره راځي او که زما دپاره ودرېږي او ما نه جړا او فریاد کوي. هر یو انسان په دې مګن کې دی راځي په منډه د لمونځ کوو چې دې نه ځان خلاص کړو، لکه عبادت نه ځان خلاص کړو. دا یو بوج ګڼو، حالانکې دا ذمه داري ده. عبادت د الله رب العزت د طرفه انعام دی، تحفه ده. دا په ځان بوج مه ګڼئ چې کله هم امت مسلمه د مونځ نه ځان خلاصول شروع کړل او په رزق کې اسراف شروع کړو او په لین دین کې بنیتي شروع کړه او په میل میلاب کې حسد او کینه او بغض شروع کړو او په مال او دولت کې د تکبر شروع کړو، دې امت باندې بیا زوال راځي. دې امت باندې بیا د سر خوري باندې زوال راځي. دوستانو عزیزانو چې کله هم الله رب العزت د هغه عبادت مقبول دی چې د اخلاص نه ډک، الله رب العزت د هغه عبادت مقبول دی چې هغه د اسراف نه خالي وي. الله رب العزت د هغه خیرات ستا قبول دی چې د اسراف نه خالي، د ښودنې نه خالي وي، د ریا نه خالي وي. عمل خوند سړی کوي خو د عمل حفاظت کول ډېر ګران کار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي راغی، د الله رسوله دا کې خو ډېر دینداره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي وي دینداري په انسان کې راتلل دا ښه خبره ده، بیا د هغې نیکۍ حفاظت کول د هغه دپاره نوره هم ښه خبره ده. خو دلته کې لمونځ وکړه، عبادت وکړه، تلاوت وکړه، بارو صاحب چا پسې غیبت وکړه، هر څه دی لاړل ختم. دوستانو عزیزانو د دنیا لږ وخت واخلو. د دنیا کې انسان ابدي زندګۍ دپاره نه پاتې کېږي، همیشه دپاره نه پاتې کېږي. تاسو دې خبرو ته خیال کړئ چې ما تاسو کومې خوشحالۍ کوو، کم صحیح ورته رقصونه کوو، کم پروګرامونه کوو، څه دپاره؟ همدې دپاره چې زما ژوند دې ښایسته شي. واده وکړو، بیا واده یو څو کاله تېر شي که نه، یو څو کاله هغه ورځ یو واقعه راغلی ده، یو کس اکسیډنټ کړی او سر یې لګېدلی د واده نه مخکې. بیا وخت تېرېږي په انسان کې فرق راوځي، نو هغه چېرته د کور کې تو مې کور والا سره راغلي وو، نو چېرته ډېرې غوسې نه ښځې له یو دوه څپېړې ورکړې، ښځې له یو دوه څپېړې ورکړې، نو واقعیت یې حده پورې راغله. بیا ته زه خبر شوم کور ته راغلي، یره جي ما له دې طلاق واله. ما ولې دې طلاق واله؟ ما له یو دوه څپېړې راکړې. ما یې ښه کس به راوښتو، خبرې ترې هر څه مې چې اوس تپوس پوښتنه هر څه مې چې وکړل. مونږ ته پته ولګېده چې هغه د سر غزار خوړلی نه په ځان دی نه په جهان دی، په هېڅ نه چې هغه له علاج وکړو. نو بیا به ترې تپوس وکړو تا ولې داسې کار کړی، زه څه خبر یم. نو انسان دومره عاجز دی که دکې معمولي فرق هم راغی، د هغې فرق په بنا باندې ته شریک حیات لا که ټول عمر احسانونه ورسره وکړي، ټول عمر ورسره خیر ښېګڼه وکړي او په ډېر دوم دام باندې ته ډولۍ راوړې او په ډېر دوم دام باندې ته پیسې او فضول خرچي او رقص او ګډاګانې او هر څه وکړي، په دوو څپېړو باندې ستا ټوله فیصله ختمي، ټول هر څه دې ختمي. ځکه خو الله رب العزت فرمایي که نه چې انسان کله ما یادوي زه به یې همیشه یادوم، زه به یې په هغه ځای کې یادوم چې په کوم ځای کې دی یوازې شي. انسان چې په کوم ځای کې یوازې شي او هېڅوک یې مددګار نه وي، نه مور نه پلار نه ښځه نه بچي، هېڅوک هم نه، زه به یې مددګار یم.
او یاد ساتئ په دنیا کې به هر چا یو وخت راغلی یا به راځي یا به راشي په دنیا کې په آخرت کې نه چې دی به یک یوازې پاتې دا څومره نه نفسا نفسي د کرورې د دور نه پس هر سړی نفسا نفسي سخته کې راګیر دی په دغه کې راګیر دی بچي ښځه مال دولت شی به دې په کار نه راځي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې خپل الله سره تعلق جوړ کړئ خپل الله رب العزت سره یو مینه یو محبت یو لیل یو سلسله دا سره جوړ کړئ ګوره چې الله رب العزت په سخته کې څه په کار راځي او کنه ته ټول عمر نافرمانی وکړې الله رب العزت دې بخښنه ونه غوښته او سخته د باندې رااله بیا الله نه سوال کوي الله وایي بندې که دروازې آواز نشته دی نه پېژنم بندې که دروازې اسمان دروازې ورته انسان دی عجز دی ټیک ته ګناه ته کېږي توبه استغفار کوه خپل عبادت کوه عبادت چرې مه پرېږدئ عبادت فرض دی عبادت ته مخلاصۍ نشته الله رب العزت هر کمې کوتاهۍ کمې پیشې معاف کوي ګوره خپل عبادت چاته نه معاف کوي خپل عبادت به خامخا ورته او بیا د دې نه بعد یا مسلمان رو حق تلفي کول که هغه ابروریزي وي که هغه پیسې وال وي که د هغه دولت وال وي که هغه ځمکه جیدات نیولي وي هغه درته هم نه معاف کوي تر څو هغه نه یې معاف کړي شهید څومره اوچته درجه ده تېره جمعه مې بیان کړ شهید څومره اوچته درجه وي شهید چې کله میدان ته روان وي جنګ دپاره وي دې به د خلکو نه معافیانې غواړي بهی ما سره څه کېږي یا تا ما ته کېږي چې هغه خپله معافي تلافي په خپلو کې وکړئ خپله معامله صفا کړئ هله بیا ځئ شهید ته الله رب العزت ټول کبیره صغیره واړه لوی ټول ګناهونه ورته معاف کړي تر دې پورې چې هر شی ورته معاف کړي خو پردی حق ورته نه معاف نن په معاشره او په دغه دریو ګناهونو کې راګیره تکبر ریا دکلاوا او په بل باندې ظلم دا په دې کې ډېر شي زمونږ معاشره د دې دریو خبرو نه راووته نو الله رب العزت به د دې سمت برابر کړي او د دې په رزق کې د دې په مال کې د دې په دولت کې د دې په ژوند کې د دې په صحت کې الله رب العزت به الله برکت ورکړي ما ته وایي یا الله مال په رزق کې برکت واچي زه به دومره خیراتونه وکم دا نه کوي چې الله شروع مې ستا د نوم نه وکړه راشه تا پکې راته برکت واچي نه موږ الله سره کړومبې ډیل کوم په اګریمنټ ورته سره دا یا الله ته زما کار وکړي الله به خیرات الټه چلی دې د لاسه بیا موږ همیشه والخو دوستانو عزیزانو د الله رب العزت په دربار کې ناست او الله رب العزت د همیشه چې انسان توبه تایب وي او الله رب العزت په زړه کې نادم وي یا الله زه خو د زمانې ګناهګار یم کمزور یم خطاکار یم د دنیا جهان خامۍ په ما کې یا الله که زما عمل قبلې ته مې راکړي الله رب العزت ته په دې باندې ډېر زیات خوشحالي او که چېرې د انسان دا وایي چې یم نو زه یم ما نه علاوه نور څوک شته نه د ټولو نه اوچته اعلی د ټولو نه ښه د ټولو نه په منصب کې په دولت کې په حسن او جمال کې په هر شي کې زه یم ما ته څه شي ضرورت دی نو الله رب العزت څه فرمایي چې الکبر ردایي تکبر زما څادر دی چا ورته لاس په زما د طرفه ورته اعلان جنت نو په دې سړي باندې د خدای تعالی داسې قهر راځي چې د خدای تعالی ورته همیشه قهري یاره چې استاد جي په ما چا تعویذونه کړه ما غرق شي تعویذونه د باندې چا نه دي کړي تا په خپله ځان خدای په قهر کړی ته کم کارونه کې ته کم تکبر کې ته کم په غرور کې ګرځې په کمه نشه کې ګرځې ته وایې چې زه یم نو هر څه به وي چې زه نه یم هېڅ هم نشته انسان هېڅ شی نه دی چې څه دي هغه وحده لا شریک چې کله هم انسان دا ووایي چې زه هېڅ هم نه یم زه خاور یم زه لوټې یم زه کاڼي یم زه شګې ذراتو نه هم لاندې یم نو الله رب العزت دا خبر دومره ډېره خوښه شي چې انسان عاجزي انکساري وکړه دی زما محبوب بنده الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین